السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستان وخت دی کې سی ټول به ښه او جوړ یاست. دوستان نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د خپل موبایل امبیانې بچت کړئ. دوستانو که چیرې تاسو خپل موبایل ته پیکج جمع کړئ یا د هغه رقم تاسو خپل موبایل ته امبیانې جمع کړئ او ستاسو موبایل له تاسو څخه امبیانې زر ختموي یا ستاسو موبایل پیکج زر ختمیږي، نو دوستانو له دغه سره به تاسو کومه طریقه کوئ په خپل موبایل کې، په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دوستانو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، نو باید دغه اپلیکیشن ټول په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. که چیرې دغه اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ بیا به ستاسو د موبایل امبیانې او ستاسو موبایل پیکج زر نه ختمیږي. نو نور طریقې زه تاسو ته په ویډیو کې درښیم. ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ. او که چیرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو دوستانو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده، له هغه ځای څخه تاسو ډېر په اسان طریقه سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ، د هغه کوم پرمیشنات تاسو څخه غواړي هغه ټوټل پرمیشنات به تاسو په خپل موبایل کې الاو کړئ. نو دوستانو اوس ګوره که چیرې تاسو په خپل موبایل کې پیکج ولګوئ او ستاسو امبیانې زر ختمیږي، یعنې ستاسو ډیټا یا د هغه رقم ستاسو امبیانې بیخي زر ختمیږي، نو د دې لپاره به دوستانو دغه اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ او کوم پرمیشنات غواړئ هغه ټوټل پرمیشنات به تاسو په خپل موبایل کې الاو کړئ. د هغه رقم ګوره دوستانو دوه اپشن دلته تاسو درکوي، یو یوزیج سو او د دوستانو بل کنټرول سو. دلته به دوستانو تاسو راسئ په کنټرول باندې به تاسو کلیک وکړئ او لار به په یوزیج کې دغه اپشن تاسو په خپل موبایل کې اون کړئ، بعد کې به دوستانو تاسو کنټرول ته راسئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو کنټرول ته راسئ، اوس که ستاسو موبایل کې هر اپشن اون وي، یعنې د هغه رقم فیسبوک وي، واتساپ وي، مسنجر وي، ګوګل وي یا د هغه رقم دوستانو یوټیوب وي، که هر شی اون وي هغه ټوټل به دوستانو دلته دی تاسو ته رااړوي. یعنې ګوره دوستانو اوس دغه ټوټل شیان ما اون کړو، اوس دغه له ما څخه امبیانې خوري. هغه دوستانو واتساپ وي، که مسنجر وي، که فیسبوک وي، که یوټیوب وي، که هر شی وي هغه دلته دوستانو امبیانې زیات خوري. نو د هغه رقم ګوره دوستانو تاسو راسئ کوم شیان چې ستاسو نه دي پکار هغه ټوټل شیان به دوستانو تاسو په خپل موبایل کې آف کړئ. هغه به دوستانو تاسو چش کړئ په خپل موبایل کې به آف کړئ، نو بیا به دوستانو هغه له تاسو څخه امبیانې نه خوري. نو د هغه رقم ګوره دوستانو زه راځم دغه ټوټل اپلیکیشنان دلته په خپل موبایل کې آف کوم، نو بیا به هغه له ما څخه زیاتې امبیانې نه خوري. نو ګوره دوستانو یعنې که هر اپلیکیشن و هغه ټوټل به دوستانو تاسو بلاک کړئ، آف به کړئ او کوم اپلیکیشنات تاسو استعمالوئ هغه ټوټل به دوستانو تاسو الاو کړئ. یعنې که هر اپلیکیشن ګوره دوستانو تاسو استعمال کړئ، که واتساپ وي، که فیسبوک وي، هغه اتوماتیک هم دلته راځي. نو د هغه رقم دوستانو دغه تاسو په خپل موبایل کې په یوه ګنټه کې یا په دوې ګنټې کې یو وارې تاسو ګورئ. که چیرې زیات اپلیکیشنان کې اون ولو هغه تاسو اپ کوئ، نو بیا به ستاسو د موبایل امبیانې نه ختمیږي. نو دوستانو د دغه اپلیکیشن په ذریعه سره تاسو کولی شئ چې تاسو خپل موبایل امبیانې په کنټرول کې راولئ او د خپل موبایل امبیانې مې بچت کړئ. نو دوستانو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. نو که مې ویډیو خوښ شوي وي ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او که چیرې تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی، مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو دوستانو ملاوي په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.